السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله عز وجل مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ روغ یاست؟ الله تعالی دې وکړي چې تر دا مهاله پرې به جوړ روغ او خوشحاله یاست. موږ تاسې په د محاسبې کیمیا په مخکنۍ درسو کې لوګاریتم او د هغه قوانینو باندې کار وکړي او انشاءالله العزیز اوس تاسې لوګاریتم پیژنئ او د لوګاریتم سوالونه حلولی سئ. چون چې ځینې مسایل موږ په محاسبې کیمیا کې کاروو، نو لازمي ده چې پر هغو باندې بحث وسي، لکه اوس لوګاریتم و چې هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیولی دی. اوس د نن ورځ دپاره زموږ تاسې موضوع ده تناسب. راځم را پیلوم یې. بسم الله الرحمن الرحیم. تناسب یا پروپورشن نه دی، پروپورشن یا تناسب چې دی، دا د دوو یا څو نسبتونو مساوي والي ته ویل کیږي. څه معنا؟ یعنې زه اوس وایمه 4 تقسیم پر 2. دا خو یو نسبت دی، صحیح ده؟ 4 تقسیم پر 2. اوس زه داسې یو بل عدد لرمه 8. اوس 4 که تقسیم کې پر 2 باندې دلته به 16 ته راسي. زه به یې پلا دا تشریح کړم. 4 تقسیم پر 2 باندې مساوي کېږي په څو سره؟ په 2 سره. او ښه، زه بل نسبت هم لرمه. بل نسبت 8 تقسیم پر 4. دا بیا وګورئ تقسیم یې کوي، دا به مساوي سي په څو سره؟ دا به مساوي سي بیا په 2 سره. نو آیا زه دلته داسې نسم ویلی چې 4 پر 2 مساوي دي د 8 پر 4 سره؟ ویلی سم که نسم ویلی؟ بلکل ویلی سمه. دغه مساوات ته چې د 2 نسبتونو ترمنځ رامنځته کیږي یا ځینې وخت د 2 نسبتونو ترمنځ رامنځته کیږي، وجې د تناسب ویل کیږي. که چیرې موږ داسې 2 نسبتونه ولرو چې دا دواړه نسبتونه غواړو چې یو مساوات یې رامنځته کړی دي، غواړو چې دا ساده کړو، د دې دپاره موږ تاسې څنګه کوو؟ طرفین وسطین یو مشهور عملیه ده. دا موږ تاسې چې کوو د دې دپاره کاروو. طرفین وسطین یعنې د یوه نسبت سرعت د بل نسبت مخرج سره ضربوو. اوس که د دې سرعت د دغه نسبت سرعت ضرب کو د دا نسبت په مخرج کې، نو به دلته ولیکو 2 ضرب 8. اوس به د مساوات علامه ولیکو، مساوي کیږي په. اوس به بیا دغه سرعت د دا مخرج سره ضرب کو. صحیح ده؟ 4 ضرب 4 هم باید دغه مساوات برابر راسي. اوس په دې کې وګورئ تاسې 2 ضرب 8 دا 14. 14 به زه ولیکمه. 14 مساوي دي د 4 14 سره. نو همیشه د 2 یا څو نسبتونو مساوي والي ته تناسب ویل کیږي. صحیح ده؟ او تناسب چې دی موږ د طرفین او وسطین په واسطه دغسې خلاصوو، د ضرب حالت ته یې اړوو. صحیح ده؟ زه مثلا یو بل مثال وایمه 2 پر 3. یو تناسب دی 2 پر 3. دا مساوي کیږي په 2 پر 3 لرو. او نو اوس 6 پر 9 دا سره مساوي دي. څنګه سره مساوي دي؟ دا به اوس داسې وګورو. 2 ضرب 9 2 ضرب 9 د یوه سرعت د بل مخرج.
دا مساوي کېږي په 3 ضرب شپږ 3 ضرب شپږ صحیح ده 2 نه 18 18 مساوي دي د 3 ضرب شپږ 18 سره. نو موږ وایو دغسې مساواتونه چې د دوو نسبتونو ترمنځ وجود لري و دې ته موږ تاسې تناسب وایو. اوس تناسب پر دوه ډول دی. یو بیسیک ساده پروپورشن دی یا په اصطلاح ساده تناسب دی او بل مرکب تناسب دی. دا اوس چې ما دوه مثاله تاسو ته ویله دا ساده تناسب دی. یعنی که چیرې موږ تاسې یوازې دوه دانې نسبتونه ولرو چې هغه سره مساوي وي، لکه اوس دلته موږ داسې ویله چې 2 تقسیم پر 3 مساوي کېږي په 6 تقسیم پر 9 سره. صحیح ده؟ دې ته موږ ساده تناسب وایو. اوس که چیرې نسبتونه د 2 څخه اضافه سي، مثلا 2 تقسیم پر 3 مساوي کېږي په 6 تقسیم پر 9 او هغه مساوي کېږي په یو بل کسر هم دا دی ولیکمه. بل کسر ولیکمه مثلا 4 تقسیم پر 6 باندې یو بل نسبت هم ولیکمه. دلته 3 نسبتونه یو د بل سره مساوي دي، نو دا ته مرکب تناسب ویل کېږي. مرکب تناسب د څو نسبتونو مساوات ته ویل کېږي او ساده تناسب چې دی د دوو نسبتونو مساوي والي ته ویل کېږي. خدای تعالی دې وکړي چې په دې موضوع مو سر خلاصوي. بل تناسب د حالت له مخې پر دوه ډوله دی. یو مستقیم تناسب دی، بل غیر مستقیم تناسب دی، ډایرکټ او انډایرکټ. مستقیم تناسب که چیرې په یو تناسب کې د یوه جز کمیت زیات سي، نو د بل جز کمیت به هم ورسره زیات سي. د مستقیم تناسب په نوم سره یادیږي. دا په سوال پسې اړه لري، په هغه موضوع او حالت پسې اړه لري. د حالت له مخې د تناسب ډولونه دي، نو په حالت پسې اړه لري. ځینې تناسبونه داسې وي چې د یو عدد د یو قیمت په زیاتېدو سره بل قیمت هم څه کېږي؟ زیاتېږي. د یو قیمت په زیاتېدو سره بل قیمت هم څه کېږي؟ زیاتېږي. اوس مثلا موږ داسې وایو چې یوه یا مثلا دوې ښځې په 2 ساعته کې، 2 ښځې په 2 ساعته کې، یا 2 ښځې په یوه ورځ کې، یا 2 ښځې او ورځ هغه شی پرېږدئ 2 ښځې 10 ډوډۍ پخولی سي. څو ډوډۍ پخولی سي؟ 10 ډوډۍ. نو 4 ښځې به څو ډوډۍ پخیږي؟ زما په خبرو سر خلاصېږي. 2 ښځې 10 ډوډۍ پخولی سي، یا 2 نانوایان 10 ډوډۍ پخولی سي. نو 4 نانوایان به څو ډوډۍ پخې کړی سي؟ 4 نانوایان به څو ډوډۍ پخې کړی سي. نو په دې اساس دلته وګورئ چې کله موږ داسې ووایو چې 2 نانوایان، صحیح ده، 2 نانوایان 10 ډوډۍ پخولی سي، نو 4 نانوایان چې دي دا به څو ډوډۍ پخې کړی سي. تاسې وګورئ دلته 4 چې دي د 2 موږ اضافه کوي، یعنی یو عدد مو زیات کوي، دا بل عدد هم ورسره زیاتېږي. د ایکس قیمت به څنګه لاسته راوړو؟ د ایکس قیمت داسې لاسته راوړو چې 10 په 4 کې ضربوو پر 2 یې تقسیموو، 10 4 40 پر 2 یې تقسیم کړئ، دا یې 60. وګورئ چې نفر چې زیات کړله نو د ډوډۍ تعداد هم څه شو؟ ورسره زیات شو. یعنی زه اوس دلته داسې ویلی سمه چې 2 پر 10
داسې یو تناسب جوړوم 2 پر 10 مساوي کیږي په 4 پر 0 سره. طرفین وسطین کې 4 10 40 2 0 40 مساوات هم سم دی. دغسې تناسبونه چې د دوی حالت داسې چې د یو عدد په زیاتېدو سره بل عدد هم زیاتیږي، د یو کمیت په زیاتېدو سره بل کمیت هم زیاتیږي، د یو کمیت په کمیدو سره بل کمیت هم کمیږي. یعنې اوس زه کولی سم داسې ووایم چې دغه مساوي کیږي که چیرې داسې دا دوه یو کم، یعنې نانوای یو نفر سي نو ډوډۍ به څو پخیږي. صحیح ده. نو که یو نفر سي بیا موږ تاسې داسې کوو دا یو په 10 کې ضربو پر 2 یې تقسیموو نو 15 به راسي. تاسې وګورئ د یو جز د کمیت په کمیدو سره د بل جز کمیت هم چې سو ټیټ سو 1 پر 15 راغلی، یعنې چې نفر مې نانوای مې یو کوي د ډوډۍ تعداد هم کم سو 15 سو. 2 نفرو 10 ډوډۍ پخولی سوی، یو نفر معلومدار خبر ده چې 15 ډوډۍ به پخولی سي او 4 نفره به 20 ډوډۍ پخولی سي. صحیح خبره ده. دغسې تناسب ته موږ تاسې مستقیم تناسب وایو چې د یو کمیت په زیاتېدو سره بل کمیت هم زیاتیږي او د یو کمیت په کمیدو سره بل کمیت هم کمیږي. صحیح ده. اوس مثلا یو څو دانې مثالونه ما درته راخیستي دي. د 15 متره ټوکر قیمت 2000 افغانۍ دی. د 12 متره ټوکر قیمت به څومره وي؟ زه اوس داسې وایم چې د 15 متره ټوکر 15 تقسیم پر 2000 د 15 متره ټوکر قیمت څو دی؟ 2000 افغانۍ دی. نو د 12 متره ټوکر ګوره دا مستقیم تناسب دی، یو عدد زیات سو چې هغه 12 دی. د دې قیمت په څو دا بل جز به هم خامخا څه کیږي زیاتیږي. که زیات نسی نو دا مستقیم تناسب نه دی. نو موږ دلته بیا 2000 په 12 کې ضربوو او پر 15 باندې څه پکوو تقسیموو. صحیح ده. 2000 که چیرې موږ په 12 کې ضرب کو نو 20,000 دا یې 24,000 او 24,000 که بیا پر 15 باندې تقسیم کو صحیح ده نو هغه به 4,000 څو په لاس راسي. صحیح ده. زما سره کلکولیټر نشته خو تاسې پیدا کوئ. دلته داسې کوو چې ایکس دا نامعلومه دی، دا نامعلومه قیمت به لاسته راوړو. نامعلومه قیمت به څنګه لاسته راوړو؟ داسې وایو ایکس مساوي کیږي په 12 ضرب 2000 12 ضرب 2000 تقسیم پر 15 تقسیم پر چی باندې؟ تقسیم پر 15 دا مساوي کیږي په 4 سره. دا به 4,000 څو عدد په لاس راکړي. صحیح ده. وګورئ 4,000 زیات دي که 2,000؟ معلومداره خبره ده چې 4,000 زیات دي یا 15,000 زیات دي. نو په دې اساس زه داسې ویلی سم چې دغه تناسب چې دی دا مستقیم تناسب دی. راځم بل مثال ته. دا قیمت یې تاسې کلکولیټ کړئ، لاسته یې راوړئ، 2,000 په 12 کې ضرب کړئ، پر 15 باندې تقسیم کړئ. بل مثال ته راځم. که 1 لیټر محلول کې 200 ملي ګرامه مالګه حل وي، په 1 لیټر محلول کې 200 ملي ګرام مالګه حل په 45 لیټره محلول کې به څو ګرامه مالګه حل وي. بیا وګورئ 1 لیټر کې 200 ګرامه ده، په 45 کې به 200 وارې دغه 45 وارې 200 ملي ګرامه حل. نو خو وګورئ د یو قیمت په زیاتېدو سره بل قیمت په خپله د زیات شو. لکه اوس ورته ګورئ د 1 لیټر اوبو دپاره 200 ملي ګرامه مالګه حل شوې ده په 1 لیټر کې.
نو په ۴۵ لیټره کې به په ۴۵ لیټره کې به څو ګرامه مالګه حل سي. ایکس یک یو عدد اضافه سوی دی، دا بل هم اضافه کیږي که چیرې دا مستقیم تناسب وي. راسئ چې وګورو ایکس به مساوي سي په ۴۵ ضرب ۲۰۰ ۴۵ ضرب ۲۰۰ تقسیم پر یو، دا مساوي کیږي په ۴۵ که چیرې موږ تاسې په ۲۰۰ کې ضرب کو نو دا یې ۹ زره. صحیح ده؟ د دې څخه به څو جوړ سي؟ ۹ زره به ورته جوړ سي. وګورئ هلته 1 پر ۲۰۰ دلته ۴۵ پر څو راځي؟ پر ৯ زره. نو موږ داسې وایو چې دلته چې کم تناسب دی دا تناسب مستقیم تناسب دی. د نن ورځې دپاره دغونه بس ده. پر غیر مستقیم تناسب به په راتلونکي درس کې بحث وکړو. پر لوی ستر لایزال رب مسپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.